ماجر دی وګوره ګلهانه یو ماجر خو بیا روان دی خپل ملک ته زمونږ دا کلی چې لږ څه پاشو اره ګلاب شیره دا خو ډیر خپه دی دته ته ولې ماجر وای دا خو زمونږ رونه دي او زمونږ سره یو ځای لوی شوي دي خو اوس مجبوري ده چې دی خپل ملک ته ځي زه خو ډیر خپه یم چې دی زمونږ د دې ملک نه وځي اره ګلهانه دته نصیحت مکوه زه صحیح ده چې ماجر یما خو د چا محتاج نه یما دا ګلاب شیر خو موږ ته د مخکې نه معلوم دی چې د څنګه اخلاق دي ګلهانه داسې کسانو ته نصیحت مکوه اره ماجرا ډیر نمک حرام یې تر اوسه پورې زموږ په ملک کې وخوړه او تشوي ډک شوي نمک حرام او ستاسو خو خپل ملک هم صحیح نه دی چې دلته راغلی یې زموږ دا ملک هم خراب کړی دی ښه دی چې ستاسو نه خلاص شو اره ګلاب شیره ستا د کور نه راته خوراک نه دی راغلی چې ما خوړلی دا او ډک شوی یمه باقي دا ځای شو که نه نو دا ځای زموږ دی دا خیبر پښتونخوا غونډه زموږ ده اره تاسو دواړه غلي کینئ ته ماجر یې او زه ګلحان یم او دا به ګیلاسې دي دا خیبر پښتونخوا ستا ده او دغه افغانستان زما دی او دا ته ستا دی دا هغه زما دی دا تاسو یو بل کې ولې انحتي یئ او ما ته پته ده دا ټول کار د دې ګلاب شیر دی ګلاب شیر ولې غلطه خبره کوله چې دا ماجر دی او دا هغه دی او دا دغه دی تاسو دواړه رونه یې رونه تاسو دواړه ولې جنګ کوئ تاسو ته څه چل شوی دی ګلاب شیره ته واوره ګوره دې غریبانان دلته راغلي دي خو دوی د خپل مجبورۍ د لاسه دلته راغلي دي د خپلو بچو رزق دپاره دلته راغلي دي موږ له نه دي پکار چې دې ته موږ ووایو چې تاسو ماجران یې تاسو دا یې او تاسو هغه یې او سلطانه تاسو له هم پکار ده چې یو بل ته ګلحانان او دا قصې پرېږدئ راځئ چې یو ځای شو او یو بل له طریقې ورکړو ګلهانه ستا خبرې ټیک ته بس زه د سلطان نه معافي غواړم سلطانه خفه نه شي بس زمانه غټه غلطي وشوله زه پوه نه شوم الله پاک دې خپل ملک ته افغانستان ته په هیر باندې ورسوه ګلهان هو زما سترګې رڼا کړې بس شکر دی ګلهانه چې ستا په سترګو باندې رڼا شوله بس الله دې خوشحاله ساته بس ګلاب شیره او ګلهانه کو زما د خولې نه هم څه الفاظ وتي او تاسو پې خفه شوي یئ نو ما معاف کړئ زه درنه هم لاړم خپل افغانستان ملک ته نو ګرانو دوستانو دا یوه وړه ویډیو وه کو په دې ویډیو کې زما نه څه غلطي شوي نو زه معذرت غواړم باقي کو تاسو خپل نومونه زموږ په کارټون سټورۍ کې راوستل غواړئ نو کمنټس در سره لازمي وکړئ او خپل نومونه په کمنټس کې لازمي شریک کړئ چې په نوې سټورۍ کې زه ستاسو نومونه واخلم خو هغه کس لبا اخلم چې چا ټیک ټاک اکاونټ فالو کړی وي او پورا ویډیو کتو د پاره تاسو یوټیوب باندې سرچ کړئ بونیر کارټون نو هغه د سره هم سبسکرایب کړئ